قال اذا اسد الامر الى غیر اهله کله چې وسپارل شو طالبانو امر داسې یو چاته چې هغه اهل د دین وي نو فانتظر الساعه انتظار د قیامت وکړي طالبانو. بس طالبانو په دې باندې ښه فکر وکړي. کله چې امر داسې چاته وسپارل شو چې اهل د هغې نه وو. طالبانو نننۍ دنیا چې وینئ که نه د نننۍ دنیا صحیح د منم یې در سره نننۍ دنیا کې طالبانو داسې بخښونه شته داسې عبارات شته چې هغه ځان ته مسلک ده. هغه مسلک ته طالبانو ټول عمر کار کولی کېږي. نو که ته د هغې مسلک باندې څوک مشر کاکې چې هغه کنټرول کړی شي چې هماغه دیانت پکې وي او هماغه علم پکې وسپارل وي هغه ملا کار نه ده لکه ترافیک خبر خو پوهېږي. نو دا طالبانو اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه لکه دا یو مسلک ده چې په هر چې ما ورته پوهېدلي نو د علم ته ضرورت. طالبانو علامه انور شاه کشمیري ډېر داسې عنوانونه شته طالبانو کتاب ډېر داسې عنوانونه شته چې هغه مسلکونه تر علمو پورې خاص دي. که د هغې علم دې زده په مخې بولی شي که د هغې علم دې نه زده مسلک په مخ باندې نه شي بولی. دوس یوسف خبرې دلته کوي طالبانو. او امام شافعي صاحب چې وو دی اول کې ډېر مالدار و د هدیې ډېرې کولې غریب شو ډېر پکې تکلیف د ده یو شاګرد و عبدالحکم نومېده ابن عبدالحکم او د باغونه ډېر درلودل ونې یې درلودې امام شافعي رحمه الله یې ډېره خرچه یې په امام شافعي صاحب کوله. یو ورځ طالبانو امام شافعي صاحب چېرته تللي وو نو هغه ته ورغی چې ورته وایي د دې ابن عبدالحکم مېلمه چې ورغی نو هغه ته یې ویلې د خپل اشپز ته ابن عبدالحکم ورته ویلې چې امام شافعي صاحب ته هر قسم خوراک تیار نومونه یې ورته ولیکل چې کوم خوراک درته تیار کړم او دغه خوراکونه هم درته تیار کړي دي. امام شافعي صاحب په آخر کې یو بل خوراک هم ولیکل چې ویې لیکه ابن عبدالحکم طالبانو د دې وجې نه چې امام شافعي صاحب په خپله خوښه یو خوراک ولیکل دومره خوشحاله شو که نه د خوشحالۍ نه یو غلام ازاد دومره خوشحاله شو او د امام شافعي صاحب سره ډېر احسانونه کړي وو تر حده ډېر احسانونه دغه شاګرد. خو کله چې امام شافعي صاحب 450 کلو ته ورسېدل او طالبانو امام شافعي رحمه الله د دنیا نه د کوچ حالت راغی. خلکو ورته ویلي چې ته کله وفات شې د تا جایمشین به څوک د تا په ځای به تدریس څوک. نو ابن عبدالحکم طالبانو داسې مخته ګرځېد راګرځېد چې ما خو احسانونه کړي. امام شافعي رحمه الله یو سړی و اسماعیل بن یحیی المزني. دا طالبانو په شافعیانو کې دومره لوی سړی تېر شوی لکه موږ تاسې صاحبینو طرفینو شیخین دي. دوی هم طالبانو په شیخینو کې یو لوی سړی ته دی امام مزني ده. دا چې کله شافعي فقه مطالعه کوي طالبانو هلته هم صاحبین شته. نو امام مزني طالبانو یو له لویو علماو نه دی. امام طحاوي ماما تېر شوی نو دی خپل ځای باندې هغه مقرر ځای نشین چې داسې سړی ګوري طالبانو اهلیت یې وکتل که نه چا یې ډېر خدمت کړي و هغه ابن عبدالحکم اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. طالبانو وی کله چې ابن الهمام رحمه الله چې و دی هغه څه ورته وایي قاضي و او په خپل وخت کې په هغه زمانه کې طالبانو علامه ابن حجر او علامه عیني دواړه موجود وو. د ده وفات زمانه چې راغله نو چې په دې باندې بحث و چې د ده نه وروسته به د قضا په مسلک او د تدریس په مسلک باندې څوک کیني. نو د طالبانو قاسم ابن قطلبغا ته وویل ځکه ده کې دا اهلیت د قضا موجود الله کله کله طالبانو داسې نه ده یو عالم به مشهور نه وي نو ته فکر کوي چې دا به ډېر ښه ملا نه وي. قاسم ابن قطلبغا دومره خطرناکه ملا تېر شوی چې ته به مرته حیرانه شي. ابن الهمام رحمه الله دی خپل جانشین وګرځو او خپل جای باندې د ناستې لپاره دی وګرځو. الله عز وجل طالبانو چې کله ضیاع د امر راغله یعنې پکار دا وي چې سړی باید پلانکی سړی هغه وګرځي مشر وګرځي. نو علامه ابن حجر دلته لیکلي طالبانو ورونو یوه د قیامت علامه دا ده چې علم به خلک له اصاغرو نه زده کړي. ابن حجر وایي زه وروسته نوره خبر فتح الباري کې کوم اصاغر دا معنی طالبانو مبتدعي د بدعتیانو نه به علم زده کوي. دا هم د قیامت د علامو نه ده چې یو سړی علم له مبتدعینو له بدعتیانو نه زده کوي. ټول عمر یې طالبانو د بدعتونو کې تېر شي او د علم ترې نه زده کوي. دا هم اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. والله طالبانو موږ تاسو کې اهلیت پیدا